ګرانو قدرمنو پښتنو، تاسو ته په لرن انګلیش انفوشته کې په خیر راغلی او ستړي مه شوئ. ملګرو، نن به په دې کلاس کې موږ پیر اف ورډز کوو. پیر اف ورډز هغې ته وایي چې د یو ټکي پروناونسیشن، یعنې د هغې د ویلو چې کوم سټایل وي هغه یو رنګ وي. لکه رایټ صحیح ته وایي او بل رایټ رسم ته وایي. یعنې د دې ټکو چې کوم سپیلی هغه به بدلی او چې کوم د ویلو سټایل یې هغه به یو رنګي او معنی به هم بدلی. سیک بورۍ ته وایي، یعنې د وړۍ تر وړۍ ته هم سیک وي، او بل سیک وي خاطر ته، چې د چا خاطر کې هغې ته هم سیک وي. یو سیل وي لامبلو ته او بل سیل وي خرڅولو ته. یو شی چې خرڅې هغې ته سیل وي. سول یو ته وي، یعنی واحد، او بل سول دا چې کومه دی د انسان روح ته وي. پور وي یو شی څه کې اچول، لکه مطلب چې په پیالۍ کې اچول دې ته پور وي. او بل فور مسام ته وي. زمونږ په بدن کې چې کوم دا سوري دې ته هم فور وي. پرنسپل غټ ته وي، بل پرنسپل اصول ته وي. پروناونسیشن یو رنګي دی او سپیلی بدل دی. پرافټ فائدې ته وي، بل پرافټ پیغمبر ته وي. کوایټ خاموش ته وي، کوایټ بالکل. هیرډ اوریدل ته وي، او بل هیرډ چې کومه دی دا سیل ته وي. د مرغو سیل ته یا د ګډو د اوزو رمې ته هم هیرډ وي. فیل بالټي ته وي. فیل زیړ رنګ ته هم فیل وي. فین درد ته وي، په بدن کې چې کوم درد دي هغې ته فین وي. او بل فین شیشې ته وي. پلین میدان ته وي، د کرکټ چې هموار میدان ته هم پلین وي. بل پلین هوایي جهاز ته وي. کینن توف ته وي، بل کینن چې کومه دی دا اصول ته وي. کاسټ اچولو ته وي، ووټ اچولو ته هم کاسټ وي. بل کاسټ چې کومه دی دا قیمت ته وي. ګول چې کومه دی جیل ته وي. بیا بل ګول چې کومه دی دا مقصد ته وي. فول خراب، چې یو شی خراب وي هغې ته به فول وي. او بیا چې رقم بل فول دی دا مرغۍ ته وي. دا د مرغۍ یو نوم دی. ګرانو ملګرو، دا زموږ نننی کلاس د انګلیسۍ زده کولو دپاره زموږ چینل خوښ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره مننه.